نو پنځلسم شعبان مبارک چې کوم صحیح حدیث مبارک راغلی دی هغه دا دی نبی اسلام فرمای ان الله تعالی لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن الله تعالی د شعبان په پنځلسم شپه باندې راخکار شي څنګه چې د الله شان سره خای یا روایت کې اخرنی اسمان ترا کوشي او ټول مخلوقاتو بخي ټول مسلمانانو بخي خودوا کسان نه بخي الا لمشرک او مشاحن یو مشرک نه بخي چې الله سره په ذات او په صفات کې شریک جوړای او بل کینور سره نه بخي چې د بل مسلمان سره کینه ساتي بغض ساتي کینه ساتي لانجه دا وسره دا ورته خطرناک شی دا کینه ساتل نو دا دوه کسان نه بخي نو ټول بخي دی حدیث مبارک ته حضرات محدثین کرام وایي چې دا صحیح درجه ته رسیدلی دی علامہ البانی رحم الله مشهور عالم دی او دا حدیث مبارک صحیح دی یو بل حدیث مبارک کی راضی حضرت عائشہ بی فرمائی فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلۃ و یوش په پاسې دم د نیمه شپې مسترګو غړې نه څومره کدو نبی رسول الله په کمره کې نشته لري زه حیران شوم چې د نیمه شپې نبی رسول الله چرته لاړو وای فخرجت فاذا هو بالبقيع وای زه نبی صاحب سره وتم اومه کتو چې د صحابه کرامو مقبرې ته تللی دي جنت البقیع ته د نبی سلام مسجد د عائشہ رضی الله کوټه سره نږدې راځي او جنت دواړه مدینه کې جنت البقیع مدینه کې صحابه کرامو مقبره نږدې دي خو نږدې دي وسره چا چې څوک تللی ته پته ده نو نبی صلی الله علیه وسلم جنت البقیع کې ناشته نو عائشہ بی فرمایي چې زوارا غما نو نبی اسلام را باندې کوي شنو ما ته وای ظننتی عائشہ بی فرمایي وای ظننت انک اتیت بعض نسائک وای دا الله پیغمبر ماوی ک تاسو د بلی بی کور ته تلیه زه خو در باندې شکی شوم نو نبی اسلام ته فرمایي اكنت تخافین ان يحيف الله عليك ورسوله آیا ته په دې باندې یریږي چې الله او د الله رسول به تاسو ظلم کړي دا خو ظلم دی نا انصافی دا او بیا د نبی اسلام فرمائی ان الله تعالی وتبارک ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا الله تعالی د شعبان په 15 شپه باندې اخرنی اسمان ته راکوشي فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب او دمر خلق الله بخي چې سمرا د بنو کلب چیلې دي دا غي په شعبان سمرا ویخت دي د یو چیلې په شابه سمره ویختی او بنو کلب یو غټه قبیله ده ای کر بسمره سره بسمره چیلې وی دغه ټولو چیلو په شابه نه سمره ویختی دي د یو ویخته بدله کې الله یو مسلمانو بخلو دا دومره مبارک او د برکت والا شپه ده اوس دی حدیث مبارک نه اوسو خبره ثابت شوی یو خبره دا چې 15 شپه د شعبان دا برکت والا ده دویم دا چې بدیش په باندې مقبري تم تلی شي خدا خبر یاد ساتئ چې کوم سیس سمره ثابتي دومره بدا ثابتي نبی صلی الله علیه وسلم په ټوله ژوندۍ کې صرف یو شپه جنت البقیع مقبري ته تللی دی بیا بل کال به شعبان راغو بیا نه تللی بل کال بیا راغو بل کال ثابت عمر کې یو ځل تللی دی نو کوم کې یو کس په ثابت عمر کې یو ځل د شپې مقبري ته لاړ شي نو سنت به ان شاء الله چې ادا شي او د شپې به یوازې زی سي موږ غوډه سخت یریږو دي سوق بزی مونږ چې بیرازم نه یریږو نو یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم مقبري ته تلو نو کو سنت پنیت باندې سوق په عمر کې یو ځل لاړ شي نو جایز ده اوس ګو دا دین کې شته نو دا مونږ نه کو دین یریږو او چې کوم دین کې نشته آی دا بار سار مونږ نه کو منډي ونډي الګ چې دین کې کوم شته خاصه خو کا کنه چې کوم په دین کې نشته هغه دم پنسیو چې دی کړی نو دی حدیث مبارک نه پتو لګی دا شعبان 15 شپه برکت والا ده تقریبا د لسو یا د اولسو صحابه کرامو نه د دې شپې فضیلت نقل لې چې دا شپه فضیلت والا شپه ده او دی ته وای شب براءت شب د فارسی زبان لفظ شب شپې ته وای او براءت بری کیدل نو شب براءت ورته ځکه وای چې په دې شپه باندې الله جهنميان د جهنم نه بری کوي خو یو خبر عوامو کې مشهور ده او په سوشل میډیا هم گردش کوي هغه دا خبره ده
چې په دې شپه باندې عملنامه بدلیږي، نو دا خبره دروغ ده. عملنامه چې کله نه انسان پیدا شوی تر مرګ پورې به نه بدلیږي. یا مخکې به دې خلک وي چې په دغه شپه باندې په سپوږمۍ کې یو ونه راوخیږي او د هر چا پاڼه پروزي چې لکه دا سړی به نن مري. دا خبره شته، علماء کرامو ذکر کړی، خو څه حدیث ور باندې نشته. او قرآن پاک کې الله فرمایي فیها یفرق کل امر حکیم، په دې شپه د شب برات کې هر یو د حکمت والا او هر یو کار هغه الله وکي اوسنا چې دا سړی به دومره رزق خوري، دومره به ژوندې، دومره وخت پس به مري، دا دې په قسمت کې دا بکېږي. خو اکثر علماء کرام فرمایي چې دا آیت مبارک د شب برات باره کې نه دی، بلکې دا د لیلۃ القدر باره کې دی. او دغه خبره صحیح ده چې دا آیت مبارک د لیلۃ القدر باره کې دی، خو بهرحال د بعض علما اقوال پکې دام شته چې دا د شب برات باره کې دی. خدا خبره دروغ ده چې عمل نامه پکې بدلیږي، عمل نامه بدلیږي نه. بل اوس په دې میاشت کې بعضی غلط کارونه هغه موږ د ځانه بیا رایچو، لکه ټول خلک راشي جمعتونو ته جمعتونه آباد کی، د دې ضرورت نشته. نوافل خو په کور کې افضل دي. نبی صلی الله علیه وسلم په فرض مز په جمعات کې ورکو، سنت به کور ته یوړو، نوافل به نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې کول. دې د وجنه ابوبکر صدیق سے باندې تیریدون، ابوبکر صدیق سے تلاوت ډیر پکلار کولو، بار به څوک نه پوهیدو. نو نبی صلی الله علیه وسلم د سبا فرمایي چې تا دا تلاوت دومره پرو ولې کولو؟ نو ابوبکر صدیق سے به فرمایي اسمعت من ناجیتو، چا سره چې زه خبرې کوم هغه ته اورم، نو خلکو باندې زه کوم. او عمر سے پتی زبان دی ویلو ورته ویل کتا هډې تیز تلاوت کولو دا ولی؟ نو عمر سے کو جذباتی سړیو هغه ورته چې دا کم د غفلت په خوب ودی دی پیرا پاسو ما. نو دواړه طریقو سره ویلې شي، خو نبی اسلام بیا طریقه ورته واچي، ابوبکر تلک आवाज اوچت کا او عمر سے توی تا आवाज لخ کا کا ارسو خوستا بشان نشي کیږي کنه، څوک به خوب کوي چا بسکاری. نو نوافل ځان له بهتر دي. دې د وجه صلات تسبیح او جمع ناروا ده. ګوري صلات تسبیح کې بجمع سره کیږي دا ناروا دي، یا نور نوافل سو بجمع سره کوي دا ناروا دي. فقهای کرام لیکلي دي ولا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعه خارج رمضان، نه به وتر او نه نفل د رمضان نه علاوه په جماعت سره کې. اي يكره ذلك على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد. ګور یو سړی د شپې جمعات تراغو، یو کس بلم جمعات کې ناشته دیو ته راځي یار زبا نفل کوم تر په شاته ابتدا وکا جمع سره بنفل کو، دا جایز دي. دو کسان د پس دام جایز دي، درو پوریم جواز تا. خو کسالورم کس در بسو د بیا دا ناروا دي. ولی زګتا داتا د نفل د لپاره دعوت چلولو، موږ ته کمپین دی چلولو ولا. نو ټول چې راجم شي په شریک باندې ویلانو ولو شو صلات تسبیح مسکینو دا ناروا دي. زګه صلات تسبیح نفل له او نفل مس په جماعت سره ناروا دي. او فقها بیا وایي واعلم ان النفل بالجماعه على سبيل التداعي يكره، په جمع سره نفل کول دا مکروه تحریمی ده. مکروه تحریمی دي ته چې دا کار خو دې اسمونه شو الټه به ګناګار شوي، خدای به دې پیرالي سي، دې ته وایي مکروه تحریمی. اوس په نفل سره صلات تسبیح ناروا، په جمع سره صلات تسبیح ناروا شو. صلات استسقاء چې کله باران نکیږي امام روز اعلان وکړي چې لګ روز یاري او مسکو نفل په جمع سره چې خدای پاک را باندې باران راووري، دا روا دي، نبی صاحب نه ثابت دی. دا صلات تراویح نفل دیا سنت دي، سنت دي خدا ټول په نفلو کې راځي، اغم په جمع سره روا دي. ځکه نبی صحابه کرامو نه نقل دي، یو شپد نبی صاحب نم نقل دي. بل صلات کسوف نور تندر نیولې دي او تندر نزي، تندر خطرناک چیز دی. نبی اسلام فرمائی ان الشمس والقمر آیتین من آیات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات. د نبی اسلام زی ابراهیم سے وفات شو نو خلق نور تندر نیولیو، خلق وی یردا د نبی اسلام د زوی په وفات باندې خپل ځکه تندر نیولې دي. نبی اسلام دا فرمایي نه نور اوس پوغمای د الله د نه خو نه یود ونه خيري، دا د چا د مرګ یا د چا د جون باندې خفغان نه کوي، بلکې دا د الله نه خو نه خيري چې خدای پاک په خپل بندگان یری چې دا نور تندر ګره هیڅ شیم نه دی. د دې لوی عذابونه ما سره شته.
او بیا به کې خلک د دروغو خبرې خورېږي بار لیټ مه پرېږدئ او بار کټورې مه پرېږدئ او د شپې هوځئ ما دا غلطې خبرې دا چاته څه وایي نه دا نه ساینس وایي نه اسلام وایي نو بهرحال صلات کسوف په جمع سره کېدی شي د دې وجې نه یو بل روایت کې راځي چې کله د شعبان 15 شپه شي نو الله دغه اسمان ته راکوشي او څه فرمایي هل من مستغفر فاغفر له آیا څوک شته د خپلو ګناهونو نه توبه وستونکی چې زه د هغه توبه قبوله کړم آیا څوک شته چې هغه زما نه سوال وکړي چې زه هغه ته ورکړم دا د شعبان د 15 شپې باره کې او د هر شپې باره کې په ترمذي شریف کې صحیح حدیث مبارک دی چې کله د شپې 3 مې شي یا نیمه شپه تیره شي نو الله جل جلاله اولنی اسمان ته راکوشي او دا اعلان کوي چې تاسو غوښتونکي چې زمانه وغواړي چې حاجت پوره کوم سره څوک سوال کوونکي چې مانه سوالو کې زول ورکم سره څوک توبه وکونکي چې راپاسي ماده توبه وکړي چې توبه قبول کړم دا کله چې کله نیمه شپه تیره شي او موږ نیمه شپې پورې په فیسبوک کې او په موبایلونو کې لګیاو هغه وخت چې هغه الله مونږ ته راکړی دی هغه وخت مونږ موبایلونو ته ورکو او بیا دومره حد ته ورسېږو چې بیا سترګې را باندې پټي ټالی وو او درس موبایل هم پکې بوځي ودم شو ساعت چې راپاسي بس موبایل سکرین یې ماته لږه راولې بدې مې د شپې سیټ راغلی اعمال کوئ لږه اوده کېږي د خوب اعمال ووایه هغه اذکار وکړه دعاګانې ووایه پاک صاف اوده شه چې د شپې خشته خوبونه صحیح کېږي دا ځکه خو مونږ ګډ ګډ خوبونه وینو که نه کله راپسې پولیس شوی وي کله راپسې سپی شوی کله د بیماري لګېدلې وي کله سی همدغه وجه ده زمونږ طریقې د پیغمبر په طریقه باندې خوب نشته استعمالوه موبایل ټول خلک استعمالوي مونږ نه استعمالوو ټول استعمالوي خو هر شیز د خپل ټیم ورکا کوم عمل چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل ټیم ورکا نو سبا ده ان شاء الله 15 شعبان دی نن د 15 شعبان شپه ده جمعتونو ته راځي کورونو کې نوافل کوي ځان لپټ کوي او دا خبره یاد ساتئ چې د خیرات خو موږ مخکې بار شل ضروري دي خیرات ډیر بهترین چیز دی وای دا یاد ساتئ مړي د ډیر ثوابونه ورسیږي او تعالی په الله ډیر زیات اجر درکړي کم خیرات چې دوی کو دومره ثواب ستامو شو او چې ټول مسلمانانو پسې وبخي د ټول مسلمانانو دومره ثواب شو خو د خیرات د پاره ټیم نشتا چې خامخا به 15 شعبان نن به کې یا سبا به کې یا بل ورځ به کې دی مولیانو د هر خشته ورځ بس یو خیرات تړلې دی بس چې خشته ورځ بس دی کې بدیک پخې چې خشته ورځ بس دی کې بچ ګم دې پتیلا پخې او خشته ورځ خو بلا ډیری دي د نبی اعظم د پیدای ځان له خشته ورځ ده جنگ بدر ځان له خشته ورځ ده غټل بیا جنگ خندق ګډ ځان له خشته ورځ ده ابوبکر صدیق سے پیدای ځان له خشته ورځ ده فتح مکه ځان له خشته ورځ ده د نبی اعظم عمره کول ځان له خشته ورځ ده حج کول ځان له خشته ورځ ده د پیغمبر هر خبره کول ځان له خشته ورځ ده تش خیراتونه بیا کینو هر ټیم بخیرات کې چې الله تعالی وسدر کو پنیت د ثواب نه پنیت د رسم چې راګمانن خیرات ورکو نو هغه ترور باندې وای چې ما غره روجي مې ونه لګري اما ما به چې موږ روجو کې یاد نکو نو دا خراسم شنو د الله د رضا لپاره خو شو چې د الله د رضا لپاره هر وخت خیرات کوي نو بیګال ان شاء الله د 15 شعبان د مبارک شپه دا کوشش وکړو یو شپه د الله لپاره وی خطیر وکړو کټول وی خني کم از کم اوس اولی سکی ودشو اخري سکی بیا را پاس عبادت کو تلاوت کو ذکر اسکار کو الله د توبې واسو دا یو خبره یاد وساتئ چې د کوم مسلمان سره بڑګي بغض وی یا کینه وی دا به ختمین ولا بلی بخنه کیږي اوس ټول دې نه پاسو اوس توبه وباسو یا چې دې نه پاسو کو تر توبه واسي یا الله بس کچارا سره هر څومره زیاتې کړي دي ستاد رضا د لپاره به دل نه معاف کو او لکه اداره ولا دانه چې بخله باندې معاف کیو بڑی معاف کړه لکه را ولا چې خدای دا ټول مستار رضا د لپاره معاف کو ان شاء الله د الله رحمت بدن غوستاو